بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو مونږ تېره ورځ درسونه مو په میسور پروګرام کې وو او میسور پروګرام کې مونږ تاسو انزرټ ته راغلو. په انزرټ کې هم پکچر انزرټ کول زده کړه چې څنګه کولی شو مونږ تاسو یو عکس ورډ پروګرام ته راوړو او په ضمن د دې کې بعضې نور درسونه مونږ هم ویلي چې څنګه کولی شو په دغه عکسونو کې څنګه کار وکړو. نو نن زه ادامه د درس هغه کوم برخې صفات دی هغه باندې کار کوو چې نور څه کارونه مونږ تاسو پکې کولی شو هغه باندې خپل کار شروع کوم. نو د دې کار لپاره دوستانو زه به یو مناسب عکس انتخاب کوم چې بعد له هغه نه بیا به پرې کار شروع وکړو له خیره سره. ښه زه به لاړ شم دلته به دغه عکس انتخاب کوم او انزرټ به یې کوم. مونږ او تاسو تر پکچر لیاوټ پورې ویلي وو که نه. نن راځو آلټ ټکس باندې غږیږو. آلټ ټکس څه شی ته وایي دوستانو؟ آلټ ټکس مونږ او تاسو دا جوړ انسانانو لپاره نه ده، دا د ړندو لپاره ده. که د تاسو په یاد وي موږ تاسو په وینډوز کې یو قابلیت ویلی وو چې هغه څه کار کول موږ تاسو ته صفحه یې لوستل. په یاد هم ده که نه؟ هغه ته موږ تاسو څه ویل؟ مګنیفایر. هغه چې و موږ تاسو سره مګنیفایر خو صفحه زوم کوي چې موږ تاسو داسې اخلو دا موږ تاسو ته صفحه زوم کوي. بل موږ تاسو یو بل قابلیت درلودل چې صفحه لوستل سپیچ ریکګنیشن. نو دا موږ تاسو سره هماغه خلکو لپاره کار کوي. مثلا تاسو یو ډاکومنټ لرئ په دغه ډاکومنټ کې مو عکسونه دي یا مثلا شپونه دي هر شی څه دي. اوس یو ړوند سړی که د تاسو کمپیوټر خلاصوي البته ستاسو ډاکومنټ او دغه ډاکومنټ کې ځي کار کوي یا یې غواړي چې ولو هغه خو نسي لوستلی خو کمپیوټر ورته لولي خو دلته راځي بیا عکس راځي. اوس عکس باندې خو هغه نشي لیدلی چې دغه عکس کې څه شی ده، انسان ده، سړی ده، څه شی شته که نسته. نو دغه عکس په اړه تاسو یو ډسکریپشن لیکئ، یو معلومات لیکئ دلته. صحیح ده؟ تاسو لیکئ چې دغه عکس ما د دغه لپاره راوړی ده، دغه شی ده، دغه کار کوي، د دغه شی لپاره ما راوړی ده. نو څه کله ړوند سړی سره هغه کېږي د ستاسو ډاکومنټ مخامخ کېږي او هغه کمپیوټر ورته لولي بیا دغه عکس چې راغی د همدغه عکس په اړه څه معلومات تاسو لیکلی د هغه ورته لولي چې وایي وروره دغه عکس دغه شیان پکې لیکل سوی ده. نور د عادي حالت کې د استفاده کېږي نه. بل پوزیشن ده دوستانو. پوزیشن وایي موقعیت ته. دغه عکس موقعیت فعل حال دغه ځای کې ده. زه کولی شم سمدستې واخلم دلته یې کېږده، دغلته یې کېږده، دغلته هر چای ته چې زړه وي مشکل نه لري. خو دلته هم کولی شي. دلته راسه دلته دې کونج کې منځ کې دغه کونج کې دا منځ کې بیخي میډل کې دا ځای کې دا ځای کوم ځای کې سزړي هر چېرته سزړي همالته کېده. بل موږ تاسو سره وارپ ده. وارپ که ستاسو په یاد وي دغه ځای کې هم شته موږ تاسو سره. د تاسو کمپیوټر کې که تاسو لومړي ځل باندې عکس راوړئ دغسې حالت کې تاسو نشئ کولی چې له دې ځای نه دې خواته انتقال یې کوئ دې خواته انتقال کوئ. نو ستاسو دلته هم کله کوکئ دا لومړنی اپشن څه ده؟ سکوار ده. وینې لاندې سکوار ولیکل شو او که دلته هم راشئ دلته کلیک وکړئ دلته دوم اپشن څه ده؟ سکوار ده. اوس په دې باندې چې کلیک وکړو اوس هر چېرته څه عکس وړي مشکل نشته. غټ وړوکی که هر څه کار کوي مشکل نه لري. بله دا موږ تاسو سره ټایپ ده. لارج پې شو لږ به ډاکومنټ هم ورته ولیکو دغه اپشن باندې ښه پوه شم. زه به انګلیسي ته واړوم او دلته به ډاکومنټ اضافه کړم. اوس ګورئ دغه عکس چې ده د دغه خط شاوخوا ته ده. نو که زه لاړ شم دلته او دلته ورته وایم چې وروره دا ټایټ کړه. ګورئ اول حالت کې دغسې ده. که زه دلته یو کنټرول ای کړم کنټرول جی وهم چې ټول جسټیفای سي اوس منظم ده که نه شاوخوا ته. که دلته لاړ شو ټایټ ته لاړ شو دا نو تاسو سره کوم فرق نه راځي هماغه سکوار غوندې ده. کولی شئ چې نور هم دې خواته یې خواته انتقال ورکړئ څه فرق نه کوي ورسره. اما که دلته راشئ ترو انتخاب کړئ ترو کې هم داسې خاص فرق نشته. ترو ټایټ او سکوار دا درې واړه تقریبا یو کار کوي. ګوره دلته علامې هم ټول یو شی دي هېڅ کوم فرق نه لري. اما ټاپ اینډ باټم کې خبره شته. ټاپ اینډ باټم کې څه کار کوي؟ فقط ټکس په سر کې او لاندې اجازه ورکوي. دې خواته وې خواته اجازه نه ورکوي. فقط دوه ځایونو کې اجازه ورکوي. اما که ته ورته وایې چې نه بیهایند ټکس بیهایند ټکس که انتخاب کړي اوس عکس چېرته لاړ؟ د خطونو شاته تللی ده. نو دا موږ تاسو سره داسې کار کوي. دلته به لاړ شو بیهایند ټکس. وینئ موږ تاسو سره د ټکس شاته عکس تللی ده. او که ورته وایې چې نه دلته یې مه راوړه
بیرته فرینګ ان فرانټ اف ټیکس بیا دا موږ او تاسو سره د ټیکس مخې ته ده. اوس ګوره څه دې خواته یې خواته وړم ټیکس ورسره تغییر نه کوي، یعنې دا د ټیکس په سار ده. نو دا موږ او تاسو سره معمولا زیات نه استفاده کېږي، لږ لږ استفاده کوو ځکه چې هر شی لیکل شوي خو هغه پټ کوي، نو د هغه لپاره موږ او تاسو دا زیات نه استعمالوو. خو کله کله بعضې ځایونو کې په کار کېږي بیا مجبوراً استفاده یې کوو. یا مثلا څه رقم ځایونو کې زیاتره استفاده کېږي. تاسو فکر وکئ زه دلته ځم شی لیکم، مثلا زه دلته لیکم امارت اسلامی افغانستان، صحیح شو. بل مثلا لیکو ریاست محاکم مرکزی، صحیح شو. داسې دوه شیان ما ولیکل خلاص. نو ځکه دا سنټر ته راوړم، اوس که زه دلته کوم لوګو شی راوړم زه به لاړ شم دلته دې ته اوس لوګو راوړم. چېرته دي مثلا لوګوګانې؟ دا هلته دي. مثلا دغه د یو مناسب لوګو وي دا مثلا اخلم، صحیح شو. اوس ګوره دا ما راوړ، د دې سایز به زه لږ وړوکی کړم او دا به پورته ویسو، نور به یې هم سایز وړوکی کړو. وینې چېرته تللی ده؟ دا لږ نور هم وړوکی کړم، مثلا دغلته یې کړم. ګوره که زه دا هر څومره دې خواته راوړم هغه چېرته ځي؟ ای خواته ځي. او که دا خو دلته راوړو دا خو بیا غلط ده. نو زه وایم چې دا د دې خط سره یو ځای راشي، او کنټرول ډي وهم چې دا د دوه دانې شي ما سره، یو دانه یې دلته راوړم، صحیح شو. اوس زما په زړه دا کله کله درته وایي چې وروره دا لږ سایز یې غټ کړه، دې خواته ویسه یا دې خواته ویسه. دا ګوره دغه شی کې ګډوډي جوړوي. نو د دې کار لپاره بیا تاسو دا شی انتخاب کړئ فرانټ اف ټیکس. دا هم راشه چې انتخاب کړم فرانټ. دلته خو خط نشته چې مخې واخلي، نو زړې ده اوس دلته یې ږدې دلته یې ږدې، هغه کې تغیرات راځي هر چېرته اوس زړې په خپله زړې یې کېده، مشکل درته نه جوړوي، صحیح شو. بل موږ تاسو سره څه ده ایډیټ ورډ پوینټ ده. دا څه کار کوي موږ تاسو سره؟ مثلا دغه عکس ده، زه به دا بېرته اسکوار حالت ته واړوم. اوس دغه عکس ده ګوره دغه ټکس د دې شاوخوا ته څومره نږدې نږدې لیکل سوی ده. زه وایم چې نه دا دې باید لږ لرې لرې وي. نو د دې کار لپاره دلته راشه په خپله زړه اوس هر چی ته څه غواړې. مثلا زه وایم چې دغه ښي له طرف نه دغه ټکس دې دومره ساحه کې ما سره نه وي، صحیح شو. دغه ته هم ټکس دې را سره نه وي او دغسې دغه ساحه کې دې هم نه وي. وینې اوس دلته ټکس شته نشته. نو دا صحیح نه. که غواړې چې دا ځای نه هم لرې کړې ورته وایې چې وروره له دې ځای نه هم لږ لږ راکړه راته، زه وایم چې دغه سر نه هم لږ لرې کړه ټکس په دغسې شکل کې، دا هم لږ لرې کړه، صحیح شو. په خپله زړه دغه شاوخوا یې بیکار کوئ. که غواړئ دغه کولی شئ، که نه غواړئ مشکل نه لري. بل موو ود ټکس ده. دا صحیح دې خواته یې خواته وړو ټکس هم څه کېږي دې خواته یې خواته ورسره ځي. که وایي چې نه لاړ دې نه شي نو دا دې همدلته وي لکه دا غوندې موږ تاسو چې مخکې ویلې ان فرانټ اف ټکس، بیا دا ټکس ورسره نه انتقال کېږي، فقط هماغسې ورسره دې وي. او مور لیاوټ آپشن کې موږ تاسو شیانونه هماغه شیان سپورټ ویلې ټول دلته بیا هم تکرار ده، ټایټ اسکوار ده فلانه فلان ده. ښه بل سټ د ډیفالت دغه تنظیمات څه جوړ کړي دي. زه وایم ورډ پروګرام کې دغه شیان دي همیشه وي، نور څه فرق خاص نه لري. بل موږ تاسو سره برینګ فارورډز اند بیکورډ دغه شیان دي. دا موږ تاسو سره په یو عکس کې کار نه کوي، باید موږ تاسو 2 یا 3 عکسونه ولرو، هغه وخت کې کار کولی شو. نو د دې کار لپاره زه به لاړ شم یو څو دانې عکسونه راوړم. په دغه عکسونه کې به موږ تاسو دې سره کار وکړو. زه به دلته لاړ شم عکسونه انتخابوم او ورسره یې راوړم. دلته ګورو چې مناسب عکس موږ تاسو سره کوم یو عکس ده. به طور مثال دغه عکس انتخابوم او لاندې به لاړ شو یو بل مناسب عکس به انتخاب کوم، دغه شی به انتخاب کوم. ګورئ اوس دلته موږ تاسو سره عکسونه شته دي که نه. اوس زه غواړم چې د دې نه تر دغه د 2022 دي، نور شیان دي نه. نو زه دا شی راځم له دې ځای نه څه کوم قطع کوم، قطع مې کړ، صحیح ده. اوس زه غواړم دا مثلا دلته راوړم، دا شاید ما سره چیرته وي د دغه عکس شاته وي، نو دلته تاسو بیکورډ کلیک کړئ، هغه عکس چیرته لاړ
د دې عکس شاته لاړ. زه ورته وایم چې نه ورور هغه عکس ماته څه شی کړه مخې ته راوړه. کوم عکس شو؟ دغه ده. نو دلته لاړ شه پکچر فارمات ته ورته برینګ فارورډ کلیک وکړه. چېرته راغی؟ مخې ته راغی. که شاته وي یا همداسې مثلا عکسونه تاسو سره زیاتره وي مثلا دلته مونږ که زه لاړ شم دا کنټرول زید کړم بېرته د دې سایزونه بېرته هغه کړم وړوکی او غټ کړم نو زه به دلته صفحه لږ زوم آوټ کړم. اوس ګوره دلته ما عکس راوړی ده صحیح شو او دغه دا ما څه وکړه ریکارډ په حالت کې و. اوس دغه دلته شته که نه. اوس دغه تور عکس چېرته ده؟ د شین عکس په سر ده. زه وایم نه وروره دا شین عکس د دې په سر وي. دلته راشه چېرته دلته ورته یې دا څه شی کړه برینګ فارورډ. اوس ګوره هغه چېرته راغی؟ سر ته راغی. صحیح شو. هغسې وختونو کې کولی شئ تاسو له دې څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ. ښه بل موږ تاسو سره الاینمنټ ده. الاینمنټ ډېر زیات په درد خوري دوستانه. الاینمنټ څه په درد خوري موږ تاسو سره؟ د دې لپاره چې ښه پوه سئ باید موږ تاسو عکسونه سره ډېر همداسې په شپونو کې دا شیان موږ تاسو تکراري هم وایو چې شپونو ته کله درسونه مو رسېږي خو خیر دلته یې هم اوس وایو چې څنګه کولی شو. مثلا زه دلته راځم دغومره عکسونه انتخابوم او انزرټ کوم یې ټول او کنټرول ای سره ټول به انتخاب کړم له دې ځای څخه او کنټرول به پرس نیسو له شیفټ سره دا ټول به لږ سایز یې ورکړو. څه شو سایز یې ډېر زیات غټ شو. نو زه به لاړ شم دغه عکس به ډیلیټ کړم د دې سایز به څه وکړم وړوکی کړم دا به هم انتخاب کړم سایز به یې وړوکی کړم د دې سایز به هم وړوکی شي. نور دغه بیروبار لږ کموو څه ښه پرې پوه شي. اوس ګورئ دوستانه لیاوټ ته ځو د دې صفحې اورینټیشن داسې اړوو. زه ورته وایم چې دغه عکس دی مثلا ما سره دغلته وي دغه عکس دی ما سره دغلته وي دغه عکس هم باید لږ دغسې سټایل یې واړوو او ورته وایم چې دا دی ما سره دلته وي دا دی دلته وي دا لرې کړم. اوس دا دوی منظم دی نامنظم دی که نه تاسو پوهېدئ الاینمنټ موږ تاسو هم کې ویلې ده دغلته دا څه کار کول ټکس یو طرف ته راوړل که نه منظم کول به یې. اوس زه وایم چې دغه ټول عکسونه چې دي دا انتخاب که کنټرول د پرس نیولی نو زه ورته وایم چې دا ټول راته منظم په یو خط کې جوړ کړه. صحیح شو. که زه دا په خپل لاس یو دانه داسې انتخاب کړم دا پورته ویسه او دا بیرته کته راوړه او دا بیرته پورته ویسه ډېر وخت اخلي که نو د دې لپاره چې دا د منظم راته کار وکړي دلته لاړ شه الاینمنټ ته دلته لیفټ رایټ دا وروسته کار کوو راځو د دې ځای نه شو الاین ټو ټاپ زه ورته وایم سر کې ټول راته منظم کړه. ګوره اوس ټول په یو خط کې راغی که رانغی. اوس که زه دا راشم دغه کته راوړم دا هلته وي او دا دې بیرته پورته وي. اوس کنټرول پرس ونیسه دا ټول انتخاب کړه. اوس ورته وایي الاین ټو باټم. صحیح شو. باټم انتخاب کړه ټول دغه لاندې سره په یو خط کې راځي او که ورته وایم الاین ټو سنټر اور میډل نو دا موږ تاسو سره چېرته راځي میډل کې منځ کې ټول یو سره منظم کېږي. بل ښه استفاده یې که زه تاسو ته وښیم مثلا موږ تاسو سره شپونو درسونه انشاءالله بیا وایو. دلته زه یو شپ رسم کوم. صحیح شو. دغه شپ مې رسم کړم کنټرول ډي پرس کوم د دې رنګ زه تبدیلوم دغه رنګ ته بیا کنټرول ډي پرس کوم د دې رنګ اړوم دغه رنګ ته بیا کنټرول ډي پرس کوم د دې رنګ اړوم دغه رنګ ته. صحیح شو. د دې سایز زه دا اخلم دغسې کته وړوکی کوم د دې سایز دومره او د دې سایز هم دومره. اوس د دوی بیرته منظم کول څومره وخت غواړي جنجال ده که نه نو راشه دا ټول انتخاب که کنټرول پرس ونیسه زه ورته وایم چې دا ټول د راته په سنټر کې منظم شي نو دلته لاړ شه میډل کلیک وکړه ودرېږه لږ وخت په منظم شو که نه په یو کلیک سره ټول منظم شو. او که ته په لاس دا یو داسې ویسه دا داسې ویسه منځ ته راوړه ډېر جنجال ده که وخت ډېر نیسي. بله موږ تاسو سره څه ده الاین ټو لیفټ ټو چاپ ده دا څه کار کوي. مثلا که زه راشم دغه دا ټول به زه بېرته ډیلیټ کړم دغه دي. اوس زه دا پورته وړم
دا دغلته دا دیم دلته دا دیم دلته. اوس زه وایم چې دا د ټول راته چپ طرف ته منظم شي نو دا ټول انتخاب که چې کله د انتخاب که انتخاب شو ورته چې دا ټول د چپ خواته شي سي منظم سي نو دلته لیفت ورته انتخاب کړه ټول لیفت خواته منظم شو. او که دغه یو دانه بیخي دغلته راوړئ اوس دا کوم طرف ده راسترین عکس موږ تاسو سره همدغه ده که نه ده ښي طرف ته نو زه ورته وایم چې دا د ټول ماته ښي طرف ته واړوه دلته رایټ انتخاب کړه صحیح شو. همداسې که سنټر ته غواړئ سنټر ته هم درته منظم کوي صحیح شو. دا موږ تاسو سره دا خبره بل ډسټریبیوټ ده. ډسټریبیوټ هارزنټلي او ورټیکلي څه کار کوي. اوس دغه عکسونه دي زه دا انتخابوم دا دغلته او دا دغلته آیا د دوی په منځ کې دغه فاصلې چې دي منظم دي نه دي که نه کم او زیات دي. زه ورته وایم چې اول خیط شي که اول یې الاین که ټول ټاپ که یا ټول مثلا سنټر کې راته منظم که ساري میډل کې نو ټول میډل کې شو. اوس چې دغه فاصلې منظم که نو دلته ځي چې فاصلې ورته منظم که دلته شي که ډسټریبیوټ هارزنټلي. اوس ګوره فاصلې منظم شو که نه دا له دې سره فرق کوي نه کوي. او که همداسې پورته او کته هم فاصلې سره ګډوډ وي مثلا دا دې دغلته وي ساري دا دې مثلا دغلته وي. اوس دغه فاصلې منظم نه دي که نه نو زه ورته وایم چې د دې فاصلې څه شي که منظم که نو دلته لاړ شه ورته یې ډسټریبیوټ ورټیکلي او مثلا بېرته یې هغه ته واړوه میډل ته ساري دلته باید سنټر ته واړوو. اوس فاصلې منظم شو که نه دغسې وختونو کې کولی شو موږ تاسو له دې څخه کار واخلو نور داسې خاص شی نه لري. ویب ګرایډ لاین موږ تاسو سره دغسې چارخانه جوړوي چې د نقاشي او د شیانو لپاره استفاده کېږي. پرنټ کې نه راځي که شی لیکئ نقاشي که هر شی کوئ پرنټ کې دغه شی نه پرنټ کېږي او همداسې کومکي ده. او که وایي چې نه یې غواړم نو دغه شی څه شی که د دې ځای نه غیر فعاله که فرق هم پکې راوړلی شي. مثلا سټایلونه تنظیمات یې دلته لاړ شه دلته ورته مثلا اوس 0.10 ده دا ورته لږ زیات کړه فاصله یې نو زه به لاړ شم د دې سایز به زیات کړم مثلا 0.6. اوس ګوره اندازه یې غټ شو. دغسې کولی شئ تاسو د دې څخه کار واخلئ. ښه دا شو الاینمنټ ټول تنظیمات. دلته بل ګروپینګ دی موږ تاسو سره. ګروپینګ چېرته په درد خوري زه وایم دا پورته مثلا دا پورته کې چې دوه عکسونه دي موږ تاسو سره دا شاید تقریبا مثلا معمولا د دوه دانې هغې مثلا یو د امارات اسلامي یو بل د بل شی د هماغه وزارت یا د هماغه ریاست مربوط لوګو وي نو زه وایم چې دا زه غټ کوم هغه ګوره همداسې وړوکی ده. که دا زه وړوکی کوم هغه همداسې ده. که زه دا دې خواته وړم هغه د همدلته نه زه وایم دا دواړه راته څه که په یو تنظیمات واړوه چې زه په یو باندې تغییرات راوړم دا بل باندې دې راشي نو دواړه انتخاب کړم راشه چېرته پکچر ته نو دلته دا اپشن فعال شو مخکې غیر فعال و اوس دلته ګروپ فعال ده ګروپ شو. اوس ګوره زه غواړم چې دغه غټ کړم یا وړوکی کړم د هغه بل هم ورسره څه کېږي غټ یا وړوکی کېږي. دغه ده ګورئ وینئ یو غټ یا وړوکی که دا بل هم څه کېږي غټ یا وړوکی کېږي. نو تاسو کولی شئ چې دغسې له دې څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ. او که غواړئ چې نه بېرته له ګروپ نه وباسئ دلته لاړ شه دلته ورته ان ګروپ کلک په بېرته له ګروپ نه ووتل. اوس دا ځان ته کار کوي هغه ځان ته کوي. روټیشن تاویدل او راتاویدلو ته وایي. څنګه مثلا دا په یو انساني عکس کې داسې یو بل شی کې تشریح کوم ښه به راشي. ښه کوم عکس کې بهتره راځي مثلا دغه کې به تشریح کوم. اوس ګورئ په دغه عکس کې موږ تاسو سره دا خو ټول شاته راغی موږ تاسو یو عکس راوړو دلته مې عکس راوړو. اوس یې موږ تاسو سره ګوره له چپ خوانه ښي خوانه چپ خواته هغه ده روان ده. زه وایم نه دا باید تغییر وشي. دلته لاړ شه صحیح ده دغسې نه دغسې صحیح شو. حتی اوس زه وایم اوس چپ خواته نه ښي خواته دې راشي نو دلته چې انتخاب کړه فلپ ورته انتخاب کړه ګوره اوس ښي خواته راغی.
همداسې انسانانو عکس کې یا بل شیانو کې هم تاسو کولی شئ دا استفاده کړئ. بل کراپ نه، مخکې مې هم درته کار وکړ. نو زه غواړم ستانه هوسۍ دې وي، دا شاوخوا نور شیان زما په کار نه دي. دلته لاړ شه، دا اضافه ګیز ځایونه څه کوو؟ قطع کوو. صحیح شو؟ دې په دې باندې کلک وکړه، ځایونه څه کېږي؟ قطع کېږي. او که تنها هوسۍ غواړې بیا باید څه وکړو؟ مخکې مې ویلي دي تنها هوسۍ غواړم، دغه شیان هم نه غواړم. کومه ورځ هم چې نوی پکچر شروع کړه دا مې خو دغه ده پکچر. دلته ریموو بکګراوند نه و ویلی، ګوره اوس فقط تنه زه غواړم څه دا دي. نو زه دلته مارک ایریا ټو کیپ دغه ځایونه څه کوم؟ نښاني کوم. دغه ده دا هم وشو. دا تاسو بیا پرې ډېر کار وکړئ. هغه یې واخیست، نو هغه بېرته څه کوو؟ ریموف کوو. صحیح شو؟ نو دلته کلیک وکړه، تنها هوسۍ پاتې شو. نو دا موږ تاسو سره دا خبره. بل اندازه یې ده، له دغه ځای نه کونج نه هم انتخاب کوئ، غټ او وړوکی کولی شئ. له دې ځای نه هم عدد زیات کوئ، غټ او وړوکی کېږي. صحیح شو؟ نو دا اوس موږ تاسو سره مکمل د پکچر په اړه معلومات. انشاءالله که ځوان باقي و سبا د له خیر سره شکونه شروع کړو. مشکل شته؟